سلامونه دوستانو، نن په موبایل کې یو داسې سیټینګ درته وښیم که یو چا ستاسو څخه موبایل غلا کولو یا یې درڅخه پټولو په اتومات ډول به لاک کېږي. اوس راځم دغې دپاره سیټینګ ته همدغې لارې تللی شئ، که دغې لارې نه وي همدلته به راشئ، په دې سیټینګ به کلیک وکړئ، بیا به لاندې راشئ، ګوګل به کلیک وکړئ، یعنې وروسته په آل سرویسز باندې کلیک وکړئ، بیا به لاندې راشئ، بیا به دې تیف پروټیکشن کلیک وکړئ، بیا به همدغه تیف ډیټیکشن لک دا به آن کړئ. دویم افلاین ډیوایس لک همدا به آن کړئ. په دغې سره به ستاسو موبایل محفوظ شي، یعنې که یو چا درڅخه پټولو یا یې درڅخه غلا کولو او نه به شي غلا کولی. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې بخیر.